د مشر منظور پښتون پر موټر باندې چمن مال روډ باندې د اف سی غونډهګردانو د پولیسو غونډهګردانو ورسره د بیا اودسه انټیلیجنس ادارو لخوا اوس فایرینګ وسولو چې دا وخت هم موږ د دایو په مزاحمت باندې سره لګیا یو. ټول ولسونو څخه خواست کوو چې تاسو په لوی تعداد باندې راووځئ، په لوی تعداد باندې به مشر منظور پښتون تر خپل منزله پورې رسوو، د مزاحمت له لارې به یې تر خپل منزله پورې رسوو. ټولو خلکو ټولو د چمن ولسونو ته خواست کوو چې د مشر منظور پښتون پر موټر باندې په چمن مال روډ باندې چې کومه د بابي چمن ناکه ده پر دې باندې د اف سی ملیشو لخوا فایرینګ وسولو. د ده د ګرفتاري هڅې روانې دي چې دا وخت تاسو وینئ چې موږ او سکیورټي ادارې د مزاحمت له لارې په کشمکش کې یو. د چمن ټول ولسونه دي راوځي ګړنګ چک پوسټ ته دې ظالم جابر ریاست ټکان وکړو. انشاءالله چې تر څو د چمن ولس ژوندي وي، د مصطفی ولس ژوندي وي، سر ته موږ کوو، موږ تر ځایه رسوو. د ظالم ریاست دا سوچ نه وي، دا به موږ ورته ناکامه پاکستان دا مخ روانې دي. انشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو د ویډیو مخ ته درسره شیر کړئ. د چمن ټول ولسونه دي ګړنګ چک پوسټ ته په 2 منټه کې ځان ورسوي. د اف سی ملیشو لخوا پر مشر منظور پښتون باندې فایرینګ وسولو چې دی په هغه کې بچاو وسولو. دا وخت هم د چمن سیول انتظامیه په ډېر لوی تعداد راوتلې ده د مشر منظور پښتون د ګرفتارۍ لپاره. د دوی هڅې روانې دي، موږ به د مزاحمت په تور باندې دوی تر خپل منزله پورې رسوو. بس سيدي سيدي الو دلوقتي انت تقول لك كان مش داي ده كابتن درازي سريه ماشي بمخ يا